مونږ جوړ کړل فيها په دې ځمکه کې جنات باغونه من نخيل د کجورو وعناب او د انګورنا وفجرنا او مونږ روان کړی فيها په دې باغونو کې من العيون د چینونا چینه مبکه وبایل دا چا وکړل الله مونږ وکړل دا او دې موجود دي په دې کې دې نشانات نمومي او په دې کې د الله تعالی د حکمت او د الله تعالی د قدرت او طاقت نه ګوري دا ټول دې لپاره چې دا عمومونه وګوري دا یو بیا دې توجه کې دې خبره ده چې سورۃ یاسین باندې تاسو نورم په پوي شي د الله تعالی عبادت کې دوه شونه ډېر ضروری دي بده ما چې کوم الله تعالی پوي هغه یو دا وایي د دونه تاسو دلایل واوردل د دې خلاصه تاسو وایما چې زه سور اورما زه کولای شم زما د دې کولو دا نشانات دي ګوره د اسمان ته وګوره زمکه ته وګوره میاشتې ته وګوره زخه خاور ته وګوره هیڅ نشته د زکما یو قسم هوا نه جوړ کوم غیره وغیره دا الله تعالی خپل طاقت او خپل قوت او خپل قدرت بیانې د زما سره ده دویمه خبر الله تعالی دا کوي چې ته چې کمیز د مقابله کې دا ته او تا چې څومره څنیولي دا ټول کمزوري نه دي نتیجه به څه نتیجه بدای چې کله سړی سره دا احساس پیدا وشي چې زه کمزور یم زه نشم کولای زه محتاج یم زه فقیر یم ما د پاره یو کس پکار دی چې زه د هغه امداد واخلم زه هغه نه تعاون واخلم په دې دنیا کې هم هغه دنیا کې هم ما د پاره هغه آسرا جوړ شي نو الله وې دا ذات زه یم او بده کې بل څوک نشته او دا د الله تعالی مینی بنیاد باندې خبره کوي یعنی کدا الله موږ سره زیاته کوله او کدا الله تعالی موږ سره بدی کوله او کدا الله تعالی موږ ته دا خبره بدی دې باندې موږ نه پویولې دا د الله مینه دا چې یا سړیا یا زما بندا لکه اندرته ویل یا حسرتن علی العباد ته کمزور ای او زه زوره وریم او زه کولای شم دا ټول قوتونه زما په لاس کې دي دین اندازه ولګوا دین ولګوا او ته ما تراشه د نور خلق پرېدم دا نور معبودانو دا نور دا تاج ځان د پر الہ جوړ کړی دي دا او دا غو خبرو باندې او دې ته توحید ویل کی ځان کمزور ہے الله زورور بس دا خبره ځین کې ور راشي بیا خبره اسانه سره په دې باندې وي او زورور هغه اکیو هغه سره سره بیا بل نشته لاکلوا دې لپاره چې دوی خوراکو کی من ثمره د دې میوونه وما عملته او نه دې جوړ کړي دا ان دا باغونه او د دنیا او د نور فائدې ايديهم لا سن د دوی دا د دوی لا سن نه دي جوړ کړي دا الله تعالی کړی دي افلا یشکرون آیا د شکریا نه ادا کوي یو زمیدار خدا داوا کولای شي چې دا دونه مالک کړی دا ماخه کړی دا خو هغه دا داوا څنګه کوي چې دا ما داسې غټم کړل پدې کې د لرګي ما را جمع کړل پدې کې د شینواله ما واچو پدې کې د میوه ما واچول پدې کې د رنگونه ما واچول پدې کې خوندونه ما وبدا څنګه وای نو الله تعالی دا دوی نه دي کړی دا ما کړی دا چې کومه دا زور ته کومه لکه سورتی واقع کې هم الله تعالی هم د کرنګي خبره کړی دا درش پتم او څلور پتم نمبر آیات کې سوره واقعہ آیت نمبر 63 او 64 کې افرایتم ما تحرثون آیت تاسو لیدلی دی هغه شی چې تاسو فصل کوي کروانده کوي انتم تزرعونه ام نحن زارعون تاسو رزقونه وای کومګه رزقونه تاسو د دې د تناوونه وغیرہ ور کوي کومګه ور کوي دیتا سبحان الذي افلا يشكرون آیت شکر نه ادا کوي سبحان الذي پاک تعالی الذي الله غذات خلق چې پیدا کړل الازواج جوړي كلها د هر یو شی جوړه پیدا کړل او دا الله تعالی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه دا خبره کوي او اوسه پوری موږ دا او تلاوت کو موږ چرته په دې باندې تحقیق او تصدیق نه وکړي چې کله تحقیق وشو او تصدیق وشو او دنیا دا ثابت کړل چې هر یو شی جوړه ده او دا او ثابت شو ان دې لګه زمانہ کې او الله تعالی موږ ته مخکنه دا خبره کړې ده او دا الله تعالی د کائناتو کې د فکر د هغه کای په دې بنیاد باندې چې دا وتا ته دنیا هم برابرې زما د اصول چې کم دي دا بستا د ساينس او د ټیکنالوژي هغه بنیادی فرمولي وي دي باندې مخکې کار کوا نور خو الله تعالی وسایل درکړي او کار خو تخپل کوي تحقیق کوا نه هر یو شی او همدارنګه سورته زاریات کې فرمایي سوره زاریات آیت نمبر 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين او هر یو شی موږ پیدا کړی دی په هر یو شی کې موږ جوړه پیدا کړی دي لعلهم دې لپاره چې تاسو تذکروا نصیحت قبول کړئ دا تاسو لپاره باعث نصیحت وګرځي نه حاصل وختم 49 كلها دا ټول ومما دا اغنا تنبت الارض چې رازرغنی یزمکا ومن انفسهم او د دې ځانوننا ومما او دا غنا لا يعلمون چې دینه پويږي دینه پیژنيغه زمکه نه مثلا غوړ کړی دي دام دو دي دیمه چې پیدا کړی دي دام دو دي نورم داسې شی نه دي چې دی لا پويږي نه دی لا خبر نه دي هغه دو دي
وآیت او نخدا لهم دوی د پاره الليل شپه. ما تاسو ته آیت معنا کړی و دا الله تعالی د ټول آیتونو لپاره استعمال کړی دی، د قران آیتونو لپاره هم او د کائنات کې دی آیتونو لپاره هم، او دا ټول دې لپاره دي چې ته د الله د طاقت نه خبر شي چې الله څومره طاقت ته او ته څومره کمزور یې، او په دې طاقت کې الله سره څوک شریک نشته. وآیت او نشانه ده لهم دوی لپاره الليل شپه نسلخو چې مونږ راوباسو منه د اغین النهار ورځ فاذا هم بس بیا دوی مسلمون په تیاری کې پاتې شي، دغه چې رڼا ونه راوباسو او په تیاری کې پاتې شي نو دا څوک کولی شي دا سی بل څوک. والشمس او مرسترګه تجری چې روانوي لمستقر د خپل هغه لار باندې یا په خپل هغه نټي لها چې هغه ته مقرره ده، په هغه لار باندې یا په هغه هدف باندې چې هغه ته مقرره ده. مخکې به دې آیت باندې شاید چې موږ نه وای پوښیوي یا کوم خلکو چې تلاوت کړی یا څه اندازه لګولې و، اوس دا پته ولګی دا چې هر یو د پدی اسمان او پدی زمکه کې چې سدي دا ټول د لپاره خپل مدار ده او هغه مدار کې دی گردش کوي او هغه نه دی معمولی غو د حرکت نشي کولای، ډېر معمولی یعنی ګډیر گاډي تاسو نه پیژنې، کم از کم سایکل خدا تاسو پیژنې، دا سایکل دا پیډل چې موږ راځي تاو او د دې په نتیجه کې زنجیر تاویږي او داغه په نتیجه کې پایا تاویږي وغیرہ. په دې ټول شونو کې کوم معمولی غو د فرق راشي کنه، ډېر معمولی فرق راشي نو ستا سایکل باندې بیا او کته په رواني نو په غورځي کې خامخا کله زنجیر کې معمولی زنجیر کې فرق راشي، زنجیر به خطا شي، کپټر کې راشي سایکل به ودرېږي او باد بشي، همدا غرنګي پیډل کې راشي هغه اون خلی نومدارن کې دا کائناتو کې دا څه چي دي دا ټول د پر خپل یو مدار دی او هغه کې گردش کوي او دا خطا کیږي نه، او د یو مالک دی یو حاکم دی کچر دلک خدای بغیر راشي دا ټول به تسنس شي، دا هر څه بیا ختم شي او قیامت په ورځ باندې دا کرانګي کیږي بیا. فاذا هم مسلمون والشمس امر سترګه تجري لمستقر لها چاغه روان دي په خپل نیټه باندې یا په خپل لارې باندې، ذالک دا تقدیر یو اندازه د العزیز د زورور العلیم د پوی بادشاہ ازورور هم ده او په دې پوی هم ده. والقمر او سپوږمۍ قدرناه مونږ اندازه کړی د هغه منازل سفرونه وختونه د هغه منزلونه د هغه چې دا څومره وي 29 دن 30 دن بیا د کال بیا د ورځې بیا د غنټو بیا د غور کوټواله بیا د غپلنواله بیا د انداز بیا د غدن ورسترګ نه رڼا غسل وغیرہ وغیرہ دا ټول حتی تر هغه وخت پورې عاده چې هغه شي کل عرجون القدیم کل عرجون په شان د شاخ د کجوري القدیم چې هغه زوړ وي یعنی نره پاتې شي داسي لکه څنګه چې میاشت په ډومبۍ کې یا د میاشت د اخیرنو ورځو کې شي نو موږ خوانده غرنګي ګورو کنه میاشت نه نری شي خو الله تعالی خو د انسان هغه پوهه بنیاد باندې خبره کوي ته نه چې انسان ور باندې پوهیږي ضروري نه چې هر سړی په دې باندې پوهشي چې د میاشت څنګه و او داسې شو او دا وغیرہ نو الله تعالی ساده فهم او عام فهم انداز کې خبره کوي چې عام سړی په دې کم از کم پوهیدل شي، اگر که دغه تعلیم او دغه ډیر زیات علم او د فلسفیانه انداز دې خبرونه هغه خبر نه لشمسو نه مرسترګه ينبغي هغه کولای شي مناسب نه دغه د پاره کولای نشي ينبغي سره د اختیار نشته لها هغه د پاره ان تدرک القمر دا چراغی رکی مردن سپوږمۍ نشي کولای مرسترګه چراغی رکی سپوږمۍ ولليل او نشپا سابق مخک کې دلی شي النهار د ورځنا نشپا د ورځنا مخکرات لې شي ولليل سابق النهار او نشپا مخکې کېدلی شي د ورځنا وکل نو دا ټول فی فلکن په خپل دایره کې یسبحون روان دي گردش کوي او لفظي معنی د تسبیح وایي تابعدار دي د الله تعالی فرمانبردار دي دغه حکم نه هغه هیڅ یو قسم ته دلته یو خبره ذهن ترازی د بنده د دومره آیتونو د مخکینی او د اوسنی چې لږ دې سړی سوچو کې شاید زموږ ذهن په دې باندې الله کلاو کې ولادي کلاو کې چې دا څومره چې کائناتو کې څه دي دا ټول د الله تعالی طرفنا والله وای دا تقدیر العزیز العلیم اندازه دا بیا د دې خپل یو مقدار دی معیار دی او د دې خپل یو مدار دی وغیرہ وغیرہ او د هر شی د بل د لپاره محتاج دی، یعنی کبه کې یو شی کم شي نو دا نور شی نه بیکار نه کوي، لکه مرسترګ نه یا وب نه یا مثلا اسمان نه یا بده کې مدار کې یو شی د هر شی اکسیجن نه کاربن ډای اکساید ګیس نه هم دا غره هایدروجن نه وغیرہ وغیرہ دا ټول او بده کې اساتواله کموالی نو د الله تعالی د کائنات چې کوم دي دا به بخې طریقې سره چلیږي نه نو عمدارنګ الله تعالی د دې بار بار د دې یو حکمت دام دی چې تاسو انسانانو د پاره ما چې کوم نظام تاسو درکړی دی هغه هم د دې کائنات په شان دی ټول یو بل سره مناسب دي
استاسو مزلونه د استاسو مقصد د استاسو د الله تعالی تابعداري د استاسو بندگی په دې کې کچېری په عمده مدار کې ته گردش نه کوي د الله تعالی په دې احکامات کې ته مزل نه کوي